الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د ملي تلویزیون محترمو لیدونکو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صفی الله حماس د نبوي سیرت له خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. محترمو لیدونکو، په تېره خپرونه کې مو وویل چې د قریشو پر مسلمانانو د ظلمونو لړۍ نه ختمېدونکې مرحلې ته ورسېدله. ورځ تر بلې د قریشو ظلمونه پر مسلمانانو باندې زیاتېده. هغه کسان چې نوي به اسلام ته داخل شو، پر هغوی به ظلمونه ستمونه کېدل. دومره اذیتونه به ورته ورکول چې هغه به د زغم او برداشت څخه پورته خبره وه. چې یو څو نمونې هم ما ستاسو لیدونکو په خدمت کې عرض کړلې. بلال ابن ابي رباح چې دا د امیه غلام و، دا به د مکې په سره غرمه کې په شګو باندې سمله او له پاسه به یې پې خاټه تیږه کېښودله، د دې په خاطر تر څو دی له دې دین څخه منحرف شي او بیرته هغه ګمراهۍ او کفر او ضلالت طرف ته ور وګرځي. خو بلال رضی الله تعالی عنه به په هغه حالت کې هم د احد نارې وهل. یوازې دا نه، بلکې حضرت یاسر، د هغه میرمن حضرت سمیه، د هغه زوی حضرت عمار، پر دوی باندې به هم ورځ تر بلې ظلمونه کېدل. داسې ویل کېږي چې دوی ته به زغرې ور واغوستې او په سره غرمه کې به ودرول. کله به چې دا زغرې ګرمې شولې نو د دوی بدنونه به یې سوځول. روایت کې دا هم راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د دې تر څنګه تېرېدل او دوی ته به یې تسلي ورکوله چې اصبر آل یاسر، ای د یاسر کورنۍ صبر وکوئ، الله رب العزت به د دې تاسو ته اجر درکړي. د دې تسلۍ سره به هغې ته ډېره زیاته دمه او دغه ستر غم او تکلیف به ورته ډېر سپک ښکاره کېده. همدغه و چې د دې ظلمونو په سلسله او لړۍ کې د اسلام لومړنۍ شهیده حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها هم د ابو جهل لخوا په شهادت ورسېدله. د کفارو دغه ظلمونه نور دې حد ته ورسېدل چې هغه بالکل د زغم او برداشت نه پورته ول. نو ځکه مسلمانان مجبوره شول چې مکه پرېږدي او په یو بل لور ته هجرت کولو ته مجبور شي. همدا و چې د نبوت یا د بعثت په 5م کال د مسلمانانو یو څو تنه چې 12 ترېنه نارینه او 4 ترېنه ښځینه وې، د حبشو په لور هجرت کولو ته اړ شو او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته اجازه او امر وکړ. د مسلمانانو د دې قافلې مشري د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه او ورسره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لخت جگر لور بیبي رقیه رضی الله تعالی عنها، دا هم د دې مهاجرینو په ډله کې شامله وه. دوی د نبوت په 5م کال د رجب په میاشت کې له مکې مکرمې څخه د حبشو په لور هجرت پیل کړ. د شپې په تیاره کې له مکې څخه حرکت وکړ. ځینې سپاره او ځینې پیاده و. خو کله چې د سمندر غاړې ته ورسېدل، له پخوا څخه مخکې هلته 2 کښتۍ د حبشو په لور سفر کولو ته چمتو ولاړې وې. له دوی څخه په روایت کې راځي چې 15 درهمه یې واخیستل او دوی په هغه کښتیو کې سپاره کړل. کله چې دوی له مکې څخه په هجرت کولو بریالي شو، دلته په سبا قریشو ته خبر ورسېد او هغوی خبر شو چې زمونږ د ډلې یا زمونږ د قوم یا زمونږ د قبیلې یو څو تنه له مکې څخه په وتلو باندې بریالي شوي دي. په منډه منډه د سمندر غاړې ته ځانونه ورسول، د دې په خاطر تر څو د دې مسلمانانو مخه ونیسي او دوی په دې ونه توانیږي چې د قریشو له دې ظلمونو څخه داسې یو آزاده او پر امنه فضا کې ژوند وکړي. هماغه وکله چې دوی د سمندر غاړې ته رسیږي، قریش الله رب
مهاجرین الله رب العزت په خیر او عافیت سره د دوی له منګلو څخه ژغورلي. دوی چې کله حبشو ته لاړه نو هلته په روغ زړه او په خوشحاله فضا کې او د امن په فضا کې ژوند ور په برخه شو. دا د قریشو په زړه چیرته اوارېدله؟ نو هماغه و چې دلته یې په مسلمانانو باندې چې په مکه کې موجودو نور هم ظلمونه زیات کړه تر څو دوی انده کوم بل لور ته د تللو اراده او هوډ ونه کړي. هلته په حبشو کې چې کوم مسلمانانو هغې ته یو دروغجن خبر ورغی چې ټول قریش مسلمانان شوي دي. نو هغې د رجب د شوال په میاشت کې بیرته د مکې په لور د راتګ اراده وکړله. مکې ته نږدې چې راورسېدل خبر ورته ورغی چې هغه خبر چې دوی ته په حبشو کې رسېدلی هغه دروغ و. نو دلته هم مسلمانان ځینې بیرته د حبشو په لور هجرت وکړ او ځینې بیرته مکې ته راغله. مکې ته راغله دلته هم د یو مخور یا د کم سردار یا د قبیلې د کم مشر په پناه کې مکې ته داخل شو. نو دا و د مسلمانانو د حبشو په لور لومړنی هجرت چې د مسلمانانو تعداد نږدې 14 تنه و چې 12 تنه ترېنه نارینه او 4 تنه ښځینه او د دې قافلې مشري حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کوله او چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لور بیبي رقیه هم شامله وه. په دې توګه لومړی هجرت د حبشې هغه سرته ورسېده. دلته په قریشو نور هم پر مسلمانانو باندې ظلمونه کول او دغه د ظلمونو لړۍ او سلسله نه ختمېدله تر دې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا د حبشو په لور مسلمانانو ته د هجرت کولو عام اجازه او اذن وکړ. په دې سفر کې نو د مسلمانانو تعداد د لومړي سفر په مقابل کې خورا زیات و. په لومړي هجرت کې د مسلمانانو تعداد 14 او په دې هجرت کې د مسلمانانو تعداد تقریبا 102 تنه و چې 83 ترېنه نارینه او 19 ترېنه ښځینه وې. او د دې قافلې مشري د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سکه د تره زوی حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه کوله. او دا سفر د اول سفر په مقابل کې خورا زیات ستونزمن له سختیو کړاوونو څخه ډک و ځکه چې قریش هوښیار شوي و او په دې خبر و چې مسلمانان به یو لور ته هجرت کوي نو ځکه د مسلمانانو نظارت او پر دوی باندې پاملرنه نسبت د پخوا لا ډیره زیاته کړې وه. نو مسلمانان له ډیرو ستونزو سره مخ وو. په دغه وخت کې هم مسلمانان له مکې څخه د شپې د وتلو اراده وکړله. په دغه وخت کې هم ځینې سپاره او ځینې پیاده و او مسلمانان حاصل دا چې حبشې ته په هجرت کولو باندې قادر او وتوانېدل. قریش چې خبر شو نو هغوی یو ځل بیا په هغوی کې د غم فضا رامنځته شوله او پر یو بل باندې غوسه کېدل چې څنګه زمونږ د غفلت او بې پروایۍ له وجې مسلمانان په دې وتوانېدل چې هغوی حبشو ته لاړ شي. ځکه د هغوی په زړه دا نه هوارېدله چې مسلمانان د داسې یو فضا پیدا کړي داسې یو ځای پیدا کړي چې هغوی هلته د الله تعالی امر او د هغه بندګي په خورا روغ زړه او د امن په فضا کې سرته ورسوي. هماغه و چې پر مسلمانانو باندې د دوی ظلمونه او ستمونه ډیر زیات شول. کله چې مسلمانان هلته ورسېدل نو قریشو دلته یو پلان داسې جوړ کړ چې له خپل یو 2 تنه د حبشو بادشاه چې نجاشي نومېده هغه ته د ډیرو زیاتو تحفو تحایفو او ډالیو سره ولېږه. دا 2 تنه چې و یو عمرو بن العاص او دویم عبدالله ابن ابي ربیعه. روایت کې راځي چې قریشو دې 2 تنو ته خورا زیات مال ورکړ تحفې ورته ورکړلې تر څو لاړ شي هلته د حبشو بادشاه نجاشي ته قناعت ورکړي چې زمونږ دغه راتښتېدلي کسان موږ ته بیرته په لاس راکړئ. غرض دا چې دا 2 تنه له تحفو او تحایفو سره د نجاشي دربار ته ورغلل. مخکې له دې چې دی د نجاشي دربار ته ورشي نو د دربار نږدې سرداران مشران یا بادشاه سره د مشورې او د ناستې پاستې کسان هغوی سره
مخ شول او هغوی ته قیمتي قیمتي تحایف ډالۍ دا ورکړې تر څو هغې په اعتماد کې واخلي او بادشاه سره د خبرو په وخت کې دوی هم د قریشو ملتیا وکړي. دې سردارانو دوی ته اطمینان ورکړه چې همداسې به کېږي څنګه چې تاسې غواړئ او موږ به بادشاه ته په قرایت ورکولو کې پوره همکاري کوو. قریشو په زړه دا نه هوارېدله چې مسلمانان د نجاشي په دربار کې یا د هغه په مملکت کې په روغ زړه او پر امنه فضا کې ژوند تیر کړي. هماغه و چې 2 تنه عمرو بن العاص او عبدالله بن ابي ربیعه یې حبشو ته ولېږل. هغوی د نجاشي سره له لیدلو مخکې د نجاشي نږدې همنشینان د هغه مشاورینو سره ولیدل او هغې ته قیمتي قیمتي ډالۍ ورکړلې تر څو هغې په اعتماد او باور کې واخلي او د دوی سره د نجاشي بادشاه ته په قناعت ورکولو کې مرسته وکړي. هماغه و چې دا 2 تنه نجاشي بادشاه ته ورغلل او هغې ته هم تحفې وړاندې کړلې. ورته ویې ویلې چې بادشاه سلامت، زمونږ یو څو تنه ناپوهان چې د خپل پلار دین یې پرېښی ده او دلته راتښتېدلي دي، په داسې حال کې چې د ستا دین یې هم نه ده غوره کړی او له ځان نه یو بل او نوی دین جوړ کړی، نو موږ خپلو سردارانو مشرانو ستا دربار ته راولېږلو تر څو هغه کسان موږ ته راوسپارې، ځکه چې د هغوی په خوی بوی او عادت باندې موږ پوه یو، نو مخنیوی یې له تا څخه موږ په ښه توګه کولی شو. لہذا د بادشاه سلامت څخه مو دا عرض او درخواست ده چې دغه زموږ له لورې راتښتېدلي کسان موږ ته بیرته راوسپاري. بادشاه وویلې په دې اړه باید څېړنه وشي او د دغې مسئلې پوره تحقیق وشي. هماغه و چې مسلمانانو پسې یو تن واستو تر څو د هغې خبرې هم واوري. مخکې له دې چې مسلمانان د نجاشي دربار ته راشي هغوی ته خبر ورسېده چې بادشاه تاسو غوښتي یې. د یو څه وخت دپاره مسلمانانو په زړه کې لږ خوف او ویره راغله چې الله دې خیر کړي داسې کومه ستونزمنه پیښه یا واقعه حادثه موږ سره رامخ نه شي. خو مسلمانانو په خپل منځ کې دا هوډ او فیصله وکړله چې هر څه به وایو حق به وایو، له حق پرته به بل هېڅ څه نه وایو، څه چې حقیقت د هماغه به بیانو. هغوی د خبرو دپاره حضرت جعفر طیار د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د تره زوی رضی الله تعالی عنه هغه وټاکه. هغه چې کله د نجاشي دربار ته ورغی نو سلام یې وکړه، سر یې ښکته نه کړه، سجده یې ونه کړه لکه څرنګه چې د پخوا د بادشاهانو دا عادت و. په دې باندې هم د دربار خلک ډېر غصه شو. خو به هر حال نجاشي ترېنه پوښتنه وکړله چې هغه کم دین ده چې تاسې د خپلو خپلوانو څخه پردي کړي یاستئ او هغه کم دین ده چې تاسې غوره کړی ده چې د هغې په نتیجه کې تاسې له خپل قوم څخه را وتښتېدئ او په هجرت کولو باندې مجبور شئ، او هغه کم دین ده چې هغه زما دین هم نه ده، داسې کم نوی دین تاسې را غوره کړی ده، هغه د هغې په اړه ماته یو څه ووایي. حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ورته خبرې پیل کړې او د سیرت په کتابونو کې هغه تقریر چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د نجاشي په دربار کې وکړ هغه په دې الفاظو او په دا ډول ده. ورته ویې ویلې چې بادشاه سلامت، منګه نادانو، ناپوهانو، جاهله وو، په هېڅ نه پوهېدلو، مونږ به ظلم کوو، نارواوې به مو کولې، بې حیایي او زناوې به مو کولې، د بتانو عبادت به مو کوو، د همسایهګانو حقونه به م تر خپو لاندې کوو، د خپلو خپلوانو خپلوي به مو نه پالله، اقربا پروري ته به مو هېڅ پاملرنه نه کوله، مردارې به مو خوړلې، د یتیم حق به مو خوړه، په من کې به چې کوم ظالم و هغه به مظلوم خوړه، پر هغه به ظلم کو، حتی چې څومره بېلارۍ، ګمراهۍ او ناوړه کارونه او دا ټول په موږ کې موجود و. په داسې وخت کې یو پیغمبر الله رب العزت موږ ته راولېږه چې د هغه په حسب او نسب ټول د مکې اوسیدونکي او قریش خبر و او په حسب او نسب کې تر موږ ټولو اعلی او ارفع ده. هغه موږ ته نیکه لار راوښودله او موږ یې د بتانو له عبادت څخه وژغورلو، د یو وحده لا شریک عبادت ته یې راوبللو او راته ویې ویلې چې د الله وحده لا شریک عبادت وکوئ، هغه سره څوک شریک مه کوئ، د خپلوانو سره خپلولي وپالئ، د یتیم
حق مخورئ، د همسایګانو د حقوقو خیال وساتئ، دروغ مه وایئ، د بې حیایي کارونه مه کوئ، زنا مه کوئ او مرداره مه خورئ، د چا مال په ناحقه مه خورئ. موږ د هغه خبره ومنله، پر هغه مو ایمان راوړ، د همدې په نتیجه کې زمونږ قوم زمونږ دښمن شو، پر موږ ورځ تر بلې ظلمونه زیات کړه او پر موږ داسې ظلم و ستم وکړه چې موږ ستا دربار ته په هجرت کولو مجبور شو او موږ ته دا وویل چې بیرته همغه پخواني عادتونو ګمراهي او بېلاریو طرف ته وګرځو. هماغه بد رد، هماغه ناوړه کارونه، د یتیم مال خوړل او په مظلومانو باندې ظلم کول بیرته پیل کړو، په داسې حال کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم موږ له دې ټولو کارونو نه منع کړي وو او موږ ته د لمانځه امر کوي، موږ ته د روزې امر کوي او موږ ته د زکات ورکولو امر کوي. هماغه و چې دې خلکو له موږ سره دښمني پیل کړله چې په نتیجه کې موږ ستا دربار ته راغلو او موږ ته ستا دربار او ستا ملک له هر چا څخه او له هر ځای څخه غوره ښکاره شو. نجاشي بادشاه ورته وویل چې آیا هغه کلام چې پر ستاسو پر پیغمبر باندې نازل شوی دی هغه کومه برخه تاسو سره شته؟ جعفر رضی الله تعالی عنه ورته د سوره مریم ابتدایي یو څو آیتونه تلاوت کړه. روایت دا هم لیکي چې د تلاوت په دوران کې نجاشي له سترګو څخه اوښکې راغلې او دا هم راغلی په روایت کې چې ږیره یې له اوښکو نه لمده شوه. له دې نه دا معلومیږي چې د نجاشي بادشاه هم ږیره وه. له هغې وروسته یې وویل چې تاسو ته به هېڅوک هم څه نه وایي او که چا تاسو ته تکلیف ورسو زه به هغه ته سزا ورکوم او د قریشو ته وویل چې زه به هېڅکله دا کسان تاسې ته در ونه سپارم. هماغه و چې عمرو بن العاص او عبدالله ابن ابي ربیعه د نجاشي له دربار څخه ناهیلې راووتل. کله چې بیرون راووته عمرو بن العاص عبدالله ابن ربیعه ته وویل چې سبا ګوره، سبا به زه د نجاشي په دربار کې داسې یوه خبره کوم چې هغه به دغه مسلمانان نیست او نابود کړي او یا به یې بیرته له حبشو څخه په شړلو باندې مجبور کړي. عبدالله ابن ربیعه ورته ویل داسې مه وایه، دوی که هر څنګه دي زمونږ خپل خپلوان دي او د قریشو د اعلی نسب خلک دي، که څه هم یو څه وخت دپاره موږ سره مذهبي اختلاف راغلی، سبا چې کله د نجاشي دربار ته ورغله ویې ورته ویل بادشاه سلامت، دوی د حضرت عیسی علیه السلام اړوند سختې او دروغجنې او بدې ردې وایي او سپکې خبرې کوي. نجاشي مسلمانانو پسې یو تن ولیږه. کله چې مسلمانان راغله نو جعفر طیار رضی الله تعالی عنه څخه یې وپوښتل چې د حضرت عیسی علیه السلام اړوند تاسو څه وایي؟ هغه ورته وویل چې بادشاه سلامت، موږ د حضرت عیسی علیه السلام په اړه هماغه څه وایو کوم چې زموږ خوږ پیغمبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي دي. هغه دا چې هو عبد الله ورسوله وکلمته وروح منه، هغه د الله بنده، د هغه رسول ده او د هغه کلمه او د هغه ځانګړی روح ده. د دې کلمې په ویلو سره یا د دې الفاظو په تکرار سره نجاشي یو ځل بیا سترګې له اوښکو نه ډکې شوې او ځمکې ته یې لاس که یو خزلی راپورته که ویې ویلې چې په هغه پروردګار مې د قسم د چا په قبضه کې چې د نجاشي ځان ده او زما د په الله قسمي چې حضرت عیسی علیه السلام له دې خزلي څخه زیات نور هېڅ له دغه خبرو څخه چې جعفر تیار وکړلې د دې خزلې په برابر هم نه زیات ده او نه کم ده. د قریشو دا دسیسه هم دلته شنډه شوه. پوه شو چې مونږ د خپلې واکمنۍ په ځمکه کې پرته د قریشو باندې نور ظلمونه نشو کولی، ځکه نو دا دسیسه هم د هغوی ناکامه شوه او د نجاشي له دربار څخه بیرته ناهیلې او نامراده راستانه شول. قریش پوه شو چې موږ نور هېڅ نشو کولی، په لحاظه پرېکړه یې وکړله چې دوه کارونه به کوو. یو دا چې یا خو به محمد ابن عبدالله یو مخ بوتانو ته له بد رد او سپکو ویلو څخه منع کوو، او یا دا چې دی به العیاذ بالله وژنو. خو دا کار یې ځکه نشو کولی ځکه چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره د ابو طالب ملاتړ و. زموږ د نننۍ ورځې خپرونه تر همدې ځای پورې وه. انشاءالله په راتلونکې خپرونه کې به د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه او دغه راز د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو واقعه ستاسو په حضارو په خدمت کې عرض کوم. د اوس لپاره له تاسو څخه اجازه غواړو
چیرته چې استئ ښاد او آباد او خوشحاله او سوکاله اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.